ما وې دا په پیغلو جبر دی ستم دی چې نه وي خوښ هغه ته واده کېږي لږ ساعت پسې په زوره زوره وي چې قبول مې دی قبول مې دی قبول دی د همزولو سره غلې په خندا شوه د هلک مور په تاسې لپه کې راکړې زه لمن نیسم اوښکې پکې لویږي څه کمقل یم څومره لیونی یم په رحیم الله بې رحمه خلک سپارم نن خبر شوم د واده زلمی خوښ و په رحیم الله په رحم الله بې رحمه خلک سپارم نن خبر شوم د واده زلمی خوښ و په اخبار کې د پرون باران خبر دی د راغه کېږدۍ وړي بې طرفه په ځنګل کې د مرغو سیلونه مړه دي هغه زوړ مندر او زوړ جومات یې وران که یو هلک هم بېګا شپه له کوره ورک دی زما په قتل مه ویرېږه ځان به په سین وړم تا به نه بدناموم پیر صاحب حد دی د خپل وطن غذا د بدر د غذا غوندې ده هندې زما سینه هم بالکل د حمزه غوندې ده د چا صادر شمر راښکلی د چا ورور شهید دی د وطن هره پوښتنه زینب هم ستا غوندې ده او موږ یې په سیند د کابل تږي لاس تړلي تېر کړو مقام بدل دی خو قصه د کربلا غوندې ده د کوفې نه دی خو یو خط تر موږ هم راغلی سوچ به پې وکړو د قاصد سترګو کې غلا غوندې ده دا یو سړی دی د ډېر وخت نه د فرعون خلاف دی پیغمبر نه دی خو وینا یې د موسی دا شعر بیا ووایه پیر صاحب قربان دا یو سړی د ډېر وخت نه د فرعون خلاف دی پیغمبر نه دی خو وینا یې د موسی غوندې ده یو د بودا مجسمې په سوات کې کفر ګڼي د رنجیت سنګ هغه پنجاب کې د روا غوندې ده یو درباري ملا دی وینځي ګناهګار سرونه یو درباري ملا دی وینځي ګناهګار سرونه د راوي سیند د مرتبه دی د ګنګا او کاروان مومند د پکې رغړي بادوي مې خاورې وجود صحرا د احساس پکې بلا غوندې د کم کیفیت شعر دی پیر صاحب قربان ما ته حیا راشي چې تیر شمه د لار په دوکان نامزادي خیمې ګاڼه دی در نهار په دوکان او مور به مې ټیټې سترګې واخیسته سودا په قرض ما ماشومتوب کې پیژندلی خدای د ښار په دوکان ما محسوس کړې خوشبویي دا تربوی وجود اوس مې خوښیږي نه خوشبو د یو اتار په دوکان ډېر ښکلی او ستا د پیزوان فکر د خپل کور د ډوډۍ په فکر ژوند رانه مخکې زی یو ځای ملا ایسار په دوکان کاروان مومند د خرڅولی مې رنګونه د ژوند یا بنجاری وي یا د کلي دوکاندار په دوکان ډېر ښکلی پیر صاحب نظم در سره پکې شته دی پیر صاحب ته قاتل یې ستا یې دومره ثبوت پرېښی خو را سره شته هغه راته ووایه واوره ښه راوپه د غزل نیمه مطلب په پاڼه لیک د سیاهي د یو قلم نه تویېدلې د ډاکټر د دوایي پرچې پرتې دي د بالښت د لاندې 3 روپۍ دي د سګرټو یو نیمګړی ډبی پروت دی زنګ وهلې د ګوتمه په لفافه کې د سګرټو یو نیمګړی ډبی پروت دی زنګ وهلې د ګوتمه په لفافه کې په کاپۍ کې نري شانې لیکلي د یو چا د میخکي ارمان پوره شه لا په ما د یو زرګر قرض پیسې مات بوتل د ستا د کور له خاورو ډک دی پکې تخم د موسم د ډمبرګلو وچه لخته کشمالی ورسره پروت دی د قاتل د لفظ قات لیکلی شوی ستا تصویر د کتاب په منځ کې پرېښی د قاتل د لفظ قات لیکلی شوی ستا تصویر د کتاب په منځ کې پروت دی ته قاتل ستا یې دومره ثبوت پرېښی یو سړی بېګا 2:30 بجې مړ دی دغه غزل برته ویم بیا پسې نظم راوړو دا تا چې وختي کم یادو د رب تعالی شو ګرځېدو به ټوله لم ورپسې خو چا به زړه کاته او چا کاته حرم ورپسې چې حابل مړ شو جمیله که اقلیمه خواره شوه کور د چا وران شکمې خور وکه ماتم ورپسې دا کوم سوچ دی کوم سوال دی پکې چې حابل مړ شو جمیله که اقلیمه خواره شوه کور د چا وران شکمې خور وکه ماتم ورپسې او د مظلومانو خیمزن یاد مې له خیاله نه ځي که دسمبر تیر شي که تیر شي محرم ورپسې که پښتون مړ وي نو په 3مه ورځ یې غم حرام دی که کربلا وي کال په کال به ځان وهم ورپسې کاروان مومند د هره شپه له مایوسۍ ډکه وي خو نن څه چل دی چې د وجړل ښه سم ورپسې داسې خو شته ډېر شپه کې څو ځله د کچه خوبه راپاڅېدمه چې زما وهم دی لیلا که څوک دې شال چیړي
نظم نه مخکې دوه شعرونه دي چې پوخ یقین مې مات شله مات شوي سمناته اړوم درنه مخ د عقیدت او عشق رکاته او خدایه دا زما او ستا شریک جنگ دی راورسه ته بارود له کور خلاص کړې زه بارود له کور خلاص کړم او ته یې له جومات خدایه دا زما او ستا شریک جنگ دی راورسه زه بارود له کور خلاص کړم او ته یې له جوماته آیاتونه راته وایه غزل پرېږده یو ماښام مې په سینه د پاسه ډوب شه یوه شپه مې په سینه باندې راخېږي نه له مرګه وېرېدمه نه د چا نه د نه هر بچي مایوسه مخ ته ګورم د پلارانو د خالي جیبه مې زړه چي آیاتونه راته وایه غزل پرېږده زندګۍ بیخي د مرګ غوندې رنګ راوړه ما پخوا درته ویلي عشق پرېږده زه مزدور یم او د داسې ښار سړی یم چې مرګونه پکې لوبه ده روانه څوک د چا د لاسه مري څوک له غربته څوک له غمه څوک له بمه محترمې دلته ډېر زلمي په سره پالنګ کې مړه شي دلته ځوانې ځوانې پیغلې بې اشنا شي دلته ښځې ناویتوب کې کونډې کېږي حدګیر صاحب دغه دوه شعرونه راته د کاروان مومند تپوس کې درنه وکړي غزل درته یاد یا په دې قام کې خو بې ځایه ضایع کېږي یو سړی دی لویه خدایه ضایع کېږي د کاروان مومند تپوس کې درنه وکړي نو بس دومره ورته وایه ضایع کېږي